دغه جذبې د پاکستان ولې ګپ ګڼلې دغه جذبې د پاکستان ولې ګپ ګڼلې زما خبرې د ګل خان ولې ګپ ګڼلې تا د طالب عاجزي ولې کمزوري ګڼله تا د کابل سوله د کوم ځای خوشحالي ګڼله ګل خان اوس درته معلوم شو د پګړۍ کرامات ګل خان اورېدا زما د شاعرۍ کرامات دا شاعري مې د جذبې ده له الهامه نه ده صبر شه غوږ شه لا زما قصه تمامه نه ده هوا شاعر په دې نه کېږي چې ناست یې په محل کې نښتې دې ردیب وي په اوربل او په چارګل کې ته هغه څه ښکاره کړه چې پرې پوهه مؤدب وي چې یاد پکې شراب نه وي چې یاد پکې غریب وي مثال د صحابه ورکوه په شاعرۍ کې که نه یې کړې پولۍ د شراب پورته په مرۍ کې زه همیشه کرکه له جنګ او له ټوپک کومه د ورورګلوۍ غږ په ازبک پښتون تاجک کومه چې خفه نه شئ زه د دې نړۍ وګړی یم یو د نفاق په وجه لږ شانته نیمګړی یم سترګو کې تور لرم رانجه لرم نم لرم زه کلی کور لرم ښادي لرم غم لرم نور نه کېږي چې زه د ستا په سر باندې ننګ وکړم چې ته د دښمن خوی کوې زه چا سره جنګ وکړم قابو پیړۍ وشوه چې خوله په خوله پراته یو سره قابو پیړۍ وشوه چې ویښ نه شو ویده یو سره څوک د اغزو په جاخ کې شپې تېروي غلی پروت دی څوک د لاچي په خاخ کې شپې تېروي غلی پروت دی د روغو او د ماتو سره دومره تفاوت دی د خلکو او حالاتو سره دومره تفاوت دی دغه جذبې د پاکستان ولې ګپ ګڼلې دغه جذبې د پاکستان ولې ګپ ګڼلې زما خبرې د ګل خان ولې ګپ ګڼلې تا د طالب عاجزي ولې کمزوري ګڼله تا د کابل سوله د کوم ځای خوشحالي ګڼله ګل خان اوس درته معلوم شو د پګړۍ کرامات ګل خان اورېدا زما د شاعرۍ کرامات دا شاعري مې د جذبې ده له الهامه نه ده صبر شه غوږ شه لا زما قصه تمامه نه ده هوا بیخي د هواګانو پر لور پل ناخلي خوشبو د تور لونګ زما د یار وربل ناخلي لوړاندې مکړه اشارې نږدې شه یار وایا زه شعاري مزه ته راته اشعار وایا یا ته ټپې وکړه یا زه درته ټپې کوم نور د سپین غر څوکې ته خېجه منارې کومه چې خدایه یو کړه پښتانه بې اتفاقي ورکه کړه پر دغه خاوره واکداري د پنجابي ورکه کړه او ټپۍ زه ده وی چې دا خپل قوت دې را څرګند کړه ځان پسې ټول خلک پیوند کړه له سر نه تاو یاره کفن کړه ته تر اټکه خپل وطن کړه د احمدشاه بابا لقب به درکومه موږ په شیبه پروډکشن کې تاسو ته بشپړ رسنیز خدمتونه وړاندې کوو له ټلویزیوني او ډیجیټلي اعلانونو څخه تر کلتوري سوداګریزو او ټولنیزو ویډیوګانو تولید او ایډیټ پورې که تاسو غواړئ یو بېساری برانډ جوړ کړئ موږ به ستاسو خیالونه په تصویر او غږ کې رښتیا کړو د اعلانونو جوړولو او رسنیزو فعالیتونو لپاره له موږ سره اړیکه ونیسئ